سلام ګرانو زده کوونکو، د تیرو درسونو په دوام نن مومنت او یا تورک لولو. په میخانیک فزیک کې مو د مومنت په هکله بحث کړی و. کله چې یو جسم د دوران له نقطې څخه فاصله ولري او یوه اندازه قوه پرې وارده کړو، جسم د دوران د نقطې پر شاوخوا څرخي. د جسم همدې څرخېدو ته مومنت یا تورک ویل کیږي. فکر وکړئ، که چیرې یو کویل یا حلقه چې له هغې نه برېښنا تیریږي د یوې مقناطیسي ساحې په منځ کې کیږدو، آیا دا حلقه به بې حرکته پاتې شي؟ نه، دا کویل هم د بل هر جسم پر څیر حرکت کوي او د تاوېدو تمایل پیدا کوي. دا د الکترومقناطیسي حیرانوونکې نړۍ ده چیرته چې د برېښنا جریان د یو کویل تاوېدو یا مومنت ته لاره هواروي. راځئ وګورو چې یو برېښنا لرونکی کویل څنګه مومنت پیدا کوي. د برېښنا په لیږدونکي کویل کې تولید شوی مومنت یا تورک. په بیلابیلو زاویو کې د برېښنا لیږدونکي کویل د مومنت محاسبه. لکه څنګه چې ښکاري یو حلقوي هادي چې د سطحې مساحت یې A دی، د دوو لویو مقناطیسونو ترمنځ چې یو یې شمالي قطب لري او بل یې جنوبي قطب ایښودل شوی. د مقناطیسي ساحې د کرښو لوری له شمالي قطب څخه د جنوبي قطب پر لور دی. که د دې حلقوي هادي دواړه سرونه له یوې بیټرۍ سره وصل شي، نو د بیټرۍ له مثبت قطب څخه د منفي قطب په لور یو برېښنايي جریان تولیدېږي. د مقناطیسي ساحې او په کویل کې د جریان له امله کویل تاویږي. همدې تاوېدلو ته تورک یا مومنت وایي. راځئ وګورو چې دا تولید شوی تورک یا مومنت د کوم فورمول له لارې محاسبه کیدی شي. که د مقناطیسي ساحې د خطونو لوری د کویل مستوي په سطحه باندې عمود یعنی تیتا مساوي 90 درجې وي، منځته راغلی مومنت اعظمي دی او مقدار یې کولی شو د تاو مساوي n ضرب د A ضرب د B ضرب د I فورمول څخه په ګټه اخیستو محاسبه کړو. په دې فورمول کې تاو مومنت یا تورک، n د کویل د حلقو شمیر، A د کویل مستوي د سطحې مساحت، B د مقناطیسي ساحې شدت او I د برېښنايي جریان شدت راښيي. که د مقناطیسي ساحې د خطونو لوری د کویل مستوي له سطحې سره موازي یعنی تیتا مساوي 180 درجې یا تیتا مساوي 0 درجې وي، منځته راغلی مومنت 0 دی. که چیرې د مقناطیسي ساحې کرښې د کویل د مستوي له سطحې سره د 0 او 90 درجو ترمنځ یوه زاویه جوړه کړي، نو مومنت به د 0 او اعظمي ترمنځ وي. په دې صورت کې د مومنت مقدار کولی شو د تاو مساوي n ضرب د A ضرب د B ضرب د I ضرب د ساین د تیتا فورمول څخه په کار اخیستو محاسبه کړو. په دې فورمول کې تاو مومنت یا تورک، n د کویل د حلقو شمیر، A د کویل مستوي د سطحې مساحت، B د مقناطیسي ساحې شدت او I د برېښنايي جریان شدت راښيي. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې اوسنی درس مو ښه زده شوی وي. اوس له لوستل شوو اړیکو څخه په ګټه د کانکور له فورمونو څخه د اوسني درس اړوندې څو پوښتنې حلوو. تاسو هم ځیر شئ. مثال، یو کویل چې مساحت یې 0.3 متر مربع او 15 امپیره جریان ترې تیریږي په یوه مقناطیسي ساحه کې ځای پر ځای کیږي. که اعظمي مومنت یې 0.3 نیوټن ضرب د متر وي، د مقناطیسي ساحې شدت پیدا کړئ. په دې پوښتنه کې د مقناطیسي ساحې شدت له دې اړیکې نه محاسبه کوو چې تورک مساوي کیږي n ضرب د A ضرب د B ضرب د I. تورک مقدار لرو 3/10، دا مساوي کیږي n یو ضرب د A مقدار 3/10 ضرب د B چې باید محاسبه یې کړم ضرب د 15. نو د B مقدار د ریاضیکي عملیو څخه وروسته 0.2 تسلا لاسته راځي. مثال، یو 4 امپیره جریان لرونکی کویل په 0.2 تسلا مقناطیسي ساحه کې ځای پر ځای کیږي. که د کویل اعظمي مومنت 0.4 نیوټن ضرب د متر وي، د کویل مساحت پیدا کړئ. په دې پوښتنه کې د کویل د مساحت لپاره له دې اړیکې نه کار اخلو چې مومنت مساوي کیږي n ضرب د A ضرب د B ضرب د I. د مومنت مقدار لرو 4/10 مساوي کیږي n یو ضرب د A چې باید محاسبه یې کړم ضرب د B 2/10 ضرب د 4.
نو د کویل مساحت یا A د ریاضیکي عملیو څخه وروسته 0.5 متر مربع لاسته راځي. درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې د کانکور له فورمونو څخه څو هغه پوښتنې ګورو چې زموږ د اوسني درس اړوند دي او تر هغې وروسته تاسو ټول په لوی الله تعالی سپارم. ښې چارې. یو کویل چې مساحت یې 0.5 متر مربع او 4 امپیره جریان ترې تیریږي په یوه مقناطیسي ساحه کې ځای پر ځای کیږي. که اعظمي مومنټ یې 0.40 نیوټن ضرب د متر وي د مقناطیسي ساحې شدت پیدا کړئ. 10.8 تسلا، 0.2 تسلا، 1.2 تسلا، 1 تسلا. یو کویل چې مساحت یې 0.15 متر مربع او 4 امپیره جریان ترې تیریږي په 0.2 تسلا مقناطیسي ساحه کې ځای پر ځای کیږي. د کویل د اعظمي مومنټ اندازه پیدا کړئ. 0.2 نیوټن ضرب د متر، 0.4 نیوټن ضرب د متر، 0.1 نیوټن ضرب د متر، 0.14 نیوټن ضرب د متر. یو کویل چې د سطح مساحت یې 0.2 متر مربع دی په 0.1 تسلا مقناطیسي ساحه کې ځای پر ځای شوی. که د مومنټ اعظمي اندازه 0.3 نیوټن ضرب د متر وي په کویل کې د جریان مقدار څومره دی؟ 15 امپیره، 10 امپیره، 3 امپیره، 6 امپیره.